الله دې راته ساته امانت واخله وې شپه دښمنا پتا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس 10,200 روپۍ دا که هر یو ورور هر یو ځینه دا موږ سره کومک کړی دی نو الله دې ورته په دنیا او آخرت کې دا بدلې ورکړي دا 10,000 دی په 10,000 په ډالرو باندې الله پاک دې ورته په دنیا او آخرت خوږېږي ای زما ګرانه وطنه جانان جانان وطن جانان جانان وطنه جانان جانان وطنه چاورونه شاهدان شول چاپلرونه شاهدان شول چاورونه شاهدان شول چاپلرونه شاهدان شول هر یو ځوان مپسلګو دی هار پیغله د غم جنا پتا مزړه خوږېږي ای زما ګرانه وطنه جانان جانان وطن جانان جانان وطنه جانان جانان الله دې راته ساته نور له قدرمن اولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته که څه هم لاره ډیره جګه او ژوره نام نساحه هم ده خو الحمدلله په دې څو ورځو کې انشاءالله په ټول افغانستان کې امن دی او خدای دې امن راولي راغلو هغه ورور پښتنې ته ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغه ګلالي ماشوم عملیات په خیر وشو وروره زوی دې څنګه دی اوس الحمدلله ډېر ښه دی اوس ډېر ښه دی بس زه دغه غواړم چې تا ډاکټر صاحب موږ سره دومره همدردي همکاري وکړله چې زموږ دا خفګانونه جړاګانې تا په خوشحالیانې بدلې کړې الله پاک تا سره دومره ښه وکړي ستا دوستانو سره چې چا موږ سره همکاري کړې ده الله دې بدل په دنیا او آخرت کې دې ورته ورکړي یو په څو چنده باندې بس دا زه ته په خولې نشم ویلی هغه دعاګانې زما په زړه کې دي چې هغه تاسو ته زه څومره کوم الحمدلله د هغه ګلالي ماشوم سره لیدنه کوم د هغې درمل مې راوړل د هغې له خاطره شودم راوړل څه چې زموږ د کلینیک له خوا نه د سره همکاري کېدله هغه موږ وکړله او خدای دې وکړي چې باقي د دوی په کورنۍ باندې ورحمېږي او الله تعالی دې داسې ناروغي د دوی په کورنۍ کې نه پیدا کوي لکه څنګه چې دوی ځورېدلي وو اوس خو دې ماشوم ماشاءالله خوشحاله هم دی او ښه شوی هم دی څه احساس کوي دا ډېر د خوشحالۍ احساس ځای دی ډاکټر صاحب او تا سره د الله پاک ښه وکړي ستا د دوستانو سره د الله ښه وکړي چا چې موږ سره همکاري کړې ده همدردي کړې ده د زړه یې سوځولی دی نو الله دې هغه ته په دنیا او آخرت کې بدلې ورکړي او دا زموږ جړاګانې دا خفګانونه تا موږ ته په خوشحالۍ بدلې کړې دا ډېر د احساس خبره ده دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده او تا دومره حتی منډې والي دي الله د رضا دپاره تا سره دی الله دې تا د په دنیا او آخرت کې د دې بدلې درکړي امین خوشحاله اوسئ دا ستاسو حق دی له تاسو مو هیله ده په عمل کې دا کار وکئ د یو انسان ژغورل چې پوهیږئ د پوره انسانیت ژغورنه ده نو راځئ په خپلو ګاونډیانو باندې په خپلو خواخوږو باندې په خپلو خپلوانو باندې رحم وکئ چېرته چې ناچاره ګورئ بېوزله ګورئ یتیم ګورئ د هغې په هغې باندې د شفقت لاس راکش کئ تر خپل وس مطابق د هغې لاس نیوی وکړئ که تاسو دا غږ پورته نه کوئ نن سبا څوک 10 روپۍ چاته نه ورکوي زموږ او ستاسو افغان ورور په سعودیه کې چې 10,200 افغانۍ ما ته ووایي چې دغه ورور ته یې وسپاره نو هغه پیسې ستاسو په حضور کې زه دغه ورور ته سپارم زموږ د وسې نه چې څومره په طبابت کې کوشش کوي موږ به دوی سره همکاري کوو د دوی علاج به کوو په کلو بانډو کې به ځو او د دغه ناروغانو به موږ پوښتنه کوو علاج به کوو نو الحمدلله زموږ هغه زحمت رنګ راوستو ماشوم مو مړی و عملیات یې په خیر وشو ښه شوی دی وروره ته څنګه یې اوس خوشحاله یې ورور چې دی ښه شوی څنګه احساس کوي ډېر خوشحاله یم ډېر الله تو وګوره که نه خاندي چندانه کیله خوردی بچم چندانه خوردی فقط میخوری حسابش نگرفتی تو یک بچم تو چطور هستی گریه میکردی حالا گریه نمیکنی جانان جانان وطنا جانان جانان وطنا خور څومره خوشحاله یې ډېره خوشحاله یم زما دا ډېر خوښه خدای دې تاسو سره ښه وکړي دغلته یو څه کریم دی هغې باندې د ماشومانو لاسونه هم غوړوه او دا خوراکي توکي هم ورته ورکړه کیله هم ورکړه انار دي دا هم ورته ورکړه
دندې دا دومره خوړونه دا دومره لارو کې ترالې دا خو دا سره د غریبو بیچاره احساس دی تا سره ستا زړه دردېږي ستا زړه نرم دی په غریبو فقیرو باندې ستا زړه دردېږي چې الله د رضا دپاره جوړومبی تا زه ویوړلم اوسه پورې دا مصرفونه دا زما د وس نه نه وو دا زما د وس نه نه وو دا زمونږ ژړاګانې دا تکلیفونه زحمتونه دا موږ ته په خندا بدل کړي الله دې تا ته په دنیا او آخرت کې د بدلې درکړي ډاکټر صاحب امین ستاسو حق دی زمونږ او ستاسو هغه با احساسه ورور چې کوم یو امانت دی ستاسو په حضور به دغه ورور باندې وسپارو 10,200 افغانۍ وروره دغه امانت واخله او ویې شماره 2 3 4 5 6 7 8 9 10,200 روپۍ دا که هر یو ورور هر یو ځینه دا موږ سره کومک کړی دی نو الله دې ورته په دنیا او آخرت کې دا بدلې ورکړي دا 10,000 دی په 10,000 په ډالرو باندې الله پاک دې ورته په دنیا او آخرت کې بدلې ورکړي دا زموږ د وس نه نه وو او دا موږ ته غټ کومک دی چې موږ سره کړی نو ښه وکړي دا زما د وس توان نه وو دا 100,000 روپۍ لګېدې او د هغې خپل جیب نه خپل شخصي پیسو نه ولګولې الله پاک داسې ډاکټرانو سره چې هغه همکاري کوي زموږ ډاکټران دی الله پاک کامیاب او ودانه دغه شان عمر لري الهي امین دا ستاسو حق دی اوري او ټولو ډاکټر صاحبانو څخه مو دا هیله ده چې په خپل کلي ګاونډ کې د غریبو لاسنیوی دې وکړي د هغوی علاج دې وکړي خیر دی که ستاسو د یو 10 دقیقې یا 20 دقیقې زحمت کېږي د دې زخمونو پټۍ کوئ وړیا کوئ ورته پیسې ترېنه مه اخلئ د دې اجر به الله تعالی تاسو ټولو ته درکړي دا ما ته 10 لک روپۍ دي په داسې حالات چې زه وږی یم زه ما په کور کې څه درک نه و او ته رالې ډاکټر صاحب او تا زموږ دومره تکلیفونه دا 100,000 روپۍ دې ولګولې دا زما د وس نه بار خبره وه نو خدای دې غونډو سره ښه وکړي چې موږ سره څوک همکاري کوي که هغه ډاکټر وي که هغه اداره وي نو دغسې غریبو بیچاره لاسنیوی دی امین زما په دې میک باندې لیکلی مورې ته مې زړه کې مور مې شهیده شوې ده یو جامې 2 زما مور د خاطر یا الله خپې مور وبخښي خالق پروردګار دنیا او آخرت کې یا الله جنت فردوس یې ونصیب کړي یا الله څه درجې ورته پلن دی کړي د دغه ډاکټر صاحب مرکې دی یا الله د جنت سرداران شي یا الله تو سره ښه وکړي یا الله ته د خپل رحم او کرم دې کړي